الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. طول محترم حاضرینو، مشرانو، علماء کرامو، مخورو، د قوم سپین ږیرو، ټول د رسنۍ مسؤلینو مجاهدینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې له کامل صحت څخه به برخمن یاست. ګرانو هیوادوالو، نن ډیره د خوشحالۍ ورځ ده چې د افغانستان د ترانسپورتي زیربنا او اتصال په برخه کې یو بل مهم ګام اخلو او د غزني او کابل ترمنځ د دوهم لین سړک د جوړولو افتتاح کوو. په لومړي قدم کې د دغې لوی او ستراتیژیکې پروژې د پیل له امله ټولو هیوادوالو ته زیاته مبارکي وایم. دا روښانه ده چې مواصلاتي لارې د یو هیواد اقتصادي ودې، پرمختګ او نښلېدو اساسي جز تشکیلوي. د تیرو لسیزو جګړو، ناامنۍ او فساد له امله د ګران هیواد ترانسپورتي زیربنا نه یوازې دا چې لازمه پراختیا نه ده کړې، بلکې د ترانسپورت په برخه کې شته زیربنا هم ټیټ کیفیت له امله تخریب شوي دي. بناءً په ترانسپورتي او مواصلاتي زیربناو کې پانګونه د افغانستان اسلامي امارت یو له اساسي او مهمو اهدافو څخه ګڼل کېږي. د کابل کندهار لویه لاره مهمه سوداګریزه، ترانزیتي او خورا مهمه لار ده چې د هیواد زیات شمیر جنوبي ولایتونه سربیره له مرکز او نورو زونونو سره نښلوي او همدارنګه د ایران، پاکستان او نورو هیوادونو سره سوداګریز مسیر جوړوي. له همدې امله دا لاره خورا زیات اقتصادي، ټولنیز او کلتوري اهمیت لري. د غزني او کابل ترمنځ د دوهم لین سړک جوړول د مرکز او جنوب ترمنځ د نښلېدو بنسټیز پل دی چې په پایله کې به سوداګریز فعالیتونه اسان شي. د مالونو د انتقال په برخه کې به لګښتونه او وخت راکم شي. د کاروانونو او مسافرو لپاره به د تګ او راتګ په برخه کې اسانتیاوي او چټکتیا رامنځته شي. د لارې په اوږدو کې به لسګونه نوي کاري فرصتونه ایجاد شي. هیوادوال به نوي پانګونو، د کانونو او نور کوچني او متوسط فعالیتونه پیل کړي او په ټوله کې به یاده لاره د کابل او غزني ولایتونو ترمنځ سوداګریز تړاو غښتلی کړي. له همدې امله د سړک جوړولو دا پروژه د هیوادوالو لپاره د ترانسپورت په برخه کې اهمیت لري. ګرانو هیوادوالو، د داخلي ترانسپورت معیاري رغول او پیاوړتیا د سیمه ییز اتصال لپاره لومړنی شرط دی. داخلي لوی لارې او سړکونه له یوې خوا د هیواد ولایتونه یو له بل سره نښلوي او له بلې خوا همدا سړکونه د سیمې د هیوادونو سره د سیمه ییز اتصال، ترانسپورتي اتصال په برخه کې تر ټولو اساسي رول لوبوي. د افغانستان اسلامي امارت د ترانسپورتي زیربناو د رغولو او پراخولو په برخه کې کلک هوډ لري او په دې برخه کې تاسو وینئ چې په مسلسل توګه عملي ګامونه اخیستل کېږي. له ګرانو هیوادوالو څخه هیله کوم
چې دغه ملي پروژې د بریالیتوب لپاره د لارې په اوږدو کې د هر ډول موانعو د لرې کولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي او زغم ولري تر څو دا مهم سړک معیاري او ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او له بلې خوا د دغه مهمې پروژې عملي کوونکو انجینرانو او ټولو مسؤلینو څخه په ټینګه غواړم چې د سړک کیفیت او اوږدمهاله ګټه اخیستنې اصل ته په پام ټوله معیارونه په نظر کې ونیسي او عملي یې کړي. همداراز دې قراردادي شرکتونو د کار پر مهال نهایي هڅه وکړي چې د مسافرو لپاره مزاحمت کوونکي اسباب له منځه یوسي او وخت په وخت پر سړک اوبه واچوي او څو د موټرو پر مخ مشکلات لرې کړي خو مسافرو ته مزاحمت پیدا نشي. په اخر کې یو ځل بیا د دغې مهمې پروژې د پیل امله ټولو هیوادوالو ته د زړه له تله مبارکي وایم او وعده ورکوم چې اسلامي امارت به د هیواد د اقتصادي زیربناو د جوړولو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي او د ګران هیوادوالو ټولو اساسي ستونزو ته به په وخت رسیدګي کوي انشاءالله. د توجه مو یو جهان مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.